د پاکستان وروسته ایران سره د طالبانو جنجال. ایران وایي طالبان زموږ او امریکا له جنجال څخه ګټه اخلي خو خپلې اوبه به ترې په زور اخلو. دا چې نورې څه ویلي نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ایران د پارلمان د بهرنۍ تګلارې او ملي امنیت د کمیسیون وغړي وویل طالبان ډیپلوماسي او د اوبو تړونونه نه مني او ټینګار یې وکړ د اوبو حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. احمد بخشایش اردوستاني ویلي چې طالبان په دې باور دي چې له ایران سره باید نوی تړون وشي او اوبه به پر ایران وپلوري. هغه ویل طالبان د امریکا په څیر ایران ته د کمزوري په سترګه ګوري او د دغه هیواد د اوبو حق نه ورکوي. تر اوسه پورې کوم طالب چارواکي په رسمي ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د تړون په اړه څه نه دي ویلي. دغې ډلې ویلي چې د ایران د اوبو حق یې ادا کړی خو د ایران حکومت دا خبره رد کړې. د ایران د انرژۍ وزیر عباس علي آبادي سیستان او بلوچستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې د ایران حکومت له طالبانو سره د هلمند له سیند څخه د خپلو اوبو حق په جدي توګه څاري او په دې برخه کې خبرې اترې روانې دي چې پایله به یې ژر په ډاګه کړي. د بلې خوا د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر په دې وروستیو کې د ایران د حقابې د مسلې په اړه ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق موضوع په تفاهم حل شوې ده. په دې برخه کې غیر مسؤلانه څرګندونې د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز کولی شي. بخشایش اردوستاني شته ننګونو ته په اشارې سره وویل طالبان هڅه کوي چې پخوانی هوکړلیک باطل کړي. هغه دا هم وویل چې ایران له طالبانو سره په دوو ځایونو کې ستونزې لري، یوې په هری رود او بلې د کجکي په بند کې د طالبانو د هلمند د سیند لاره په بشپړه توګه بنده کړې ده. هغه خبرداری ورکړې چې ښایي هری رود وچ شي. د ایران د پارلمان دغه غړي طالبان د امریکا سره د ایران په شخړه کې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن کړل او له ایراني حکومت څخه په امتیاز اخیستلو پسې دي. هغه زیاته کړه طالبان په ډیپلوماسي او تړونونو باور نه لري او ان له پاکستان سره په کړکېچ کې دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.